سبا خلق په یوټیوب باندې ویډیوګانې چلی او په هغې باندې پیسې ګټي نو په دې باندې د پیسې ګټل څنګه دي دا سوال بار بار کېږي زموږ نه مختصر جواب د دې دا دی چې په دې یوټیوب چینلو کې یا فیسبوک کې یا بل څه کې چې کوم اعلانات منځ کې راځي د یو شي صفت راځي یو کمپنۍ پکې خپل سامان ښیي چې خلک یې واخلي په دې باندې به پیسې میلاویږي پیسې د یوټیوب والا ته فیسبوک والا ته یا بل څه شی چې هغو ته هم میلاویږي نو هغوی ته بیا څه نسبت دله ورکړي او څه ځان لاږي دا اخیسته جایز دی خو د دې دپاره درې شرطونه وي یو شرط دا دی د کومې شریکې سره چې ته دا شراکت کوې دا به مجانا وي په دې به هغوی څه پیسې نه اخلي دویم شرط دا دی څومره پیسې به تاله درکوي په څه اندازه کې به یې درکوي کله به یې درکوي چې دا واضحه وي دریم شرط دا دی د څه شي په باره کې چې صفت کېږي یا کوم سامان چې خرڅولی کېږي هغه به حلالي هغه به مباحي او په هغې کې به د زنانو تصویران او سندرې او حرام کارونه به پکې نه وي که چېرته په دې کې د زنانو تصویران راځي یا سندرې پکې راځي یا کوم شي دپاره چې دعایه کېږي اډورټایز چې ورته وایي یا اعلان ورته وایي هغه شی حرام زموږ په شریعت کې نو بیا په دې باندې پیسې اخیسته حرام دي الله په قرآن کې وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان د نیکۍ په کارونو کې به د یو بل سره مرسته کوئ او د ګناه په کارونو کې به د یو بل سره مرسته نه کوئ دا د ګناه کار دی دا د ګناه کار شو نو په دې باندې بیا پیسې اخیسته ناروا دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي په صحیح مسلم کې دی من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه څوک چې د ګمراهۍ طرف ته څوک راوبلي نو په دې باندې ټولو خلکو هغه څنګه ګناه چې هغو ته میلاویږي داسې به ده ته میلاویږي نو بیا دې نه ځان لرې ساتل پکار دي ها که دې داسې کولی شي چې دې کمپنۍ ته دا ووایي چې زما ګوره داسې اعلانات پکار دي چې په هغې کې حرام څه نه وي په هغې کې تصویران نه وي په هغې کې سندرې نه حرام تصویران نو بیا صحیح ده او که د دې طاقت یې نه وي او هغو ورته وایي چې دا زموږ مرضي ده چې موږ یوټیوب کې ستا په ویډیو باندې په فیسبوک کې ستا په ویډیو پروګرام باندې څه نشر کړو ته په هغې کې څه نشي کولی نو بیا په دې باندې پیسې ګټل دا بیا ناروا دي والله اعلم